د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست او ستاسو غږ ادارې په تخنیکي همکارۍ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې 80 تنو نارینه او ښځینه ته د 6 میاشتو په موده کې د موبایل ترمیم او خیاطۍ برخه کې زده کړې ورکړل شوې. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله حقانی وایي د دغو روزنیزو پروګرامونو له ترسره کولو یې موخه بېروزګاره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول دي. په همدې حال کې د ستاسو غږ ادارې مسؤل صابر الله مملوال وایي هڅه کوي داسې پروګرامونه د ننګرهار نورو ولسوالیو ته هم وغځوي تر څو بېروزګاره ځوانان بوخت او د خپلې کورنۍ مالي ملاتړ وکړي. دغه برنامې واقعا چې دا ډېر مهمې دي او ډېر ښه مثبتې پایلې لري. هغه دا چې دوی په دې باندې خپل خودکفا ګرځېږي ځکه دا کسب دی، د کسب زده کړه او بیا دوی کولی شي په دغې توسط باندې خپل ځانونو ته، خپل اهل او عیال ته، کورنۍ ته یو حلاله مړۍ د لاسته راوړي ورباندې. موږ یو 3 کلن پروګرام نور هم لرو چې په هغې کې حرفوي زده کړې او داسې نور چې څنګه د ظرفیت سازي وکړو، وړو کاروبارونه ورته جوړ کړو. موږ په سخت کال کې هم 200 په دې 4 ولسوالیو کې 200 هغه خلکو ته چې هغو کاروبار نه لري او خو مسلکي زده کړې لري د هغو دپاره هم کاروبارونه ایجاد کړه. په همدې حال کې له دغه روزنیز پروګرام څخه فارغ زده کوونکي خوښ دي چې روزنه یې ترلاسه کړه او هیله مند دي چې له دې لارې به خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه وګټي. دوی غوښتنه کوي چې داسې پروګرامونه دې ورته لا ډېر شي. زما نوم عباد الله دی. له دې مخکې به زه بېکاره ګرځېدم او کله که به کار پیدا شو هم درانه او فزیکي شاقه کارونه به وو. خو اوس الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست او د ستاسو غږ ادارې په واسطه باندې الحمدلله ما ته روزنه او ټریننګ راکول شو او موږ چې دی په تېرو 6 میاشتو کې د موبایل د ترمیم په اړه دومره څه یاد کړي چې اوس موږ کولی شو په بازار کې کینو، دکان پرانیزو. نوم مې عبدالله دی او موږ د مؤسسې نه ډېر خوشحاله یو. راتلونکي کې غواړو چې دغه شانې نورې پروژې عملي شي دلته. باید یاده شي چې فارغ شویو ځوانانو ته د موبایل د ترمیم مکمل کیټونه او همدارنګه د خیاطۍ د برخې ښځینه فارغانو ته د خیاطۍ ماشینونه او همدارنګه یو اندازه ټوکر هم ورکړل شو تر څو په دې سره دوی خپل کاروبار پیل کړي.